محترم عبدالولي ورور پوښتنه کوي زه د شنو دشتي کوترو ښکار کوم نو ډېر خلک ماته وایي چې په دې کوترو کې د پیریانو اثرات شته او دا هم راته وایي چې د دې کوترو په ښکار سره د سړي اولادونه مړه کیږي نو که محترم مفتي صاحب راته ووایي چې د شریعت له اړخه د شنو کوترو ښکار څنګه دی. بسم الله الرحمن الرحیم حامدا مصلیا. ګرانه محترمه دا ځای ته چې سم د پام سي ښکار کول په دغه نیت چې یو مرغه دی اجر رسوي سړی د دفې دپاره کوي غوښې هم خوړه کېږي نه دا پروا نه کوي. یو که سړی د حلال مرغه ښکار بیا کوي چې غوښې یې چې ضایع شي خوري نه دا ښه کار نه دی. او که دی ګرد عمر ښکار کوي هم ښه کار نه دی. او که دی وخت وا ښکار کوي وخت وا دوی لکه دا زموږ خلک نو بیا کوترې و هر حلال شی به یې بیخي پروا نه کوي د ټول له دی کولی شي پیرانان په پیرهنان هغه داسې یو خبره ده چې خدای او رسول په خبر دی هغه موږ ته پوره بیان کوي بل څوک نه. نبي علیه السلام وایي د ماښام مجلس کې چې کوچنیان د باندې مه پرېږدئ. لږ ګړی د اوله څپه ده د پیرانانو راځي دوی خپل ځان ته یو ډوډۍ موډۍ پیدا کوي وروسته بیا نشته. دوهمه خبره دا ده چې نبي علیه السلام وایي تاسې چې ورځئ دا په حدیثو راځي چې تاسې چکر ته ورځئ دا دعاوې کوئ هغه که دغه دعاوې ونه کوي دا خاص دعاوې چې دي چې اللهم اني اعوذ بک من الخبث والخبائث هغه سعد بن عباده پر چکر باندې هغه پیرانان وویشتي. داسې ځایونه هغه راځي په کتابو کې رانقل شوي هم دي. او دغه چې دا پلانی مرغه زه وولم په دې کې پیرانان دي یا دا پلانی پسه زه وولم په دې کې پیرانان دي یا دا پلانی داسې کېږي دلته تاوان رسېږي دا که دا خبره دوی وایي چې دا دغه چې درواغ دي او که څوک په دې کې کرکه کوي کرکه خو بیا بیخي نو تاسې په پښتو کې بدپالي کرکه دا مطلق د خدای رسول د دې څه بد وړی دی دا بالکل ښه کار نه دی او سړی دا بدپالي کوي نه دا غلط کار دی دا غلطه خبره ده بالکل په ښکار کې خبره نشته. یو ټول عمر ښکار نه کوي یو چې ضایع نه کوي سم دم د غوښو دپاره ښکار کوي او په شعري طریقه ښکار کوي او راوړی یې ستې چې خوري کوترې موترې دا پروا نه لري. نو هغه په دې مابین کې درته وکړم موږ په پاکستان کې په طالبۍ کې په ملایي کې هم بیا نه دي کړي په طالبۍ کې هغه راولاړ شول پخوا موږ بیخي ډېرې کوترې نیولې نو دا یو وخت موږ راولاړ کړو یو دغه ته ولاړو دا کربلا ورته وایي په پښین کې دغه ته ولاړو 108 دانې کوترې دا غټې غټې کوترې مو په یوه شپه باندې په څا کې غټه څاو په دې کې ونیولې. بیا چې زه رالم په تېر امارت کې په تاریخ کې په افغانستان ته بیا دا کاریزو ته ورسولو لا موږ دا کوترې نیولې بس خوند یې راکاوه دا کوترې ښه غوښې هم دي ښایسته غوښې هم دي خوند هم کوي چې دا سړی یې نیسي نو دا پروا نه کوي والله.